نوم مې آغا ګل دی د هلمند ولایت مسکره ولسوالۍ. زما مشکل چې و زما مشکل د معدې میکروب و. زه په 2-3 ورځې کې ما نیمه ډوډۍ هم نسو خوړلی. په یو داسې حالت کې وم چې نه په خبره پوهېدلم نه د کور په ژوند په هېڅ باندې زه نه پوهېدلم. بیا چې دلته ډاکټر صاحب ته رالم ډاکټر صاحب دوا راکړه. بیا د دې دوا سره اوس شکر دی جوړ ورغی. اوس هغه حالت بس زه داسې وایم لکه نوی ژوند چې مې پیدا کړی وي دا رقم و. مثال په هغه وخت کې زه په هېڅ باندې نه پوهېدلم نه په خوب نه په خوراک نه په دوست په دوستي نه مثال د په شي باندې نه پوهېدلم. ډاکټر صاحب د تداوۍ څخه ډېر خوشحاله یم. دوا مې ډېرې کړې وې تقریبا کوچني اختر به 10مه ورځ به زه دلته راغلی یم. دوا مې نور ځایونه ډېرې کړې وې هغو ماته دا وایي چې ته ګرسره مریض نه یې